ورځ په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې د خدای خدمتګار او د ثوابۍ ضلعې د عوامي نیشنل پارټۍ صدر رحمان الله خان مرحوم د پاره فاتح خواني او قرآن خواني وشوه. په متحده عرب امارات کې مشته د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ټولو پښتنو په غونډه کې ګډون وکړو. په دې موقع راغلو میلمنو د مرحوم د پاره دعاګانې هم وکړي او د هغه مرګ د ثوابۍ ضلعې او د خیبر پښتونخوا د پاره لوی زیان وګڼلو. راغلو میلمنو د رحمان الله خان مرحوم په حقله او د هغوی د خدماتو په حقله خیبر نیوز ته په ځانګړې مرکه کې صدارنګې وینا وکړه. د دوا پروګرام د ثوابای مشر حاجي رحمان الله کا د پاره موږ جوړ کړو ختم وشو. د امارات نه ټول پښتانه راله دې کې شمول د خلکو شکریا چې زموږ مشر له دوره عزت ورکړه د ثوابای. منګه ټول په متحده عرب امارات کې ټول پښتانه دعاګویو چې الله رب العزت دې حاجي رحمان الله له جنت الفردوس نصیب کی او د هغه ټول کوروالا ولدي الله صبر تحمل ورکی او هغه ډیر نر او بادر انسانو. هغه یوازې د ثوابۍ دپاره نه بلکې د خیبر پښتونخوا د ټولو عوامو دپاره یو ښه اواز پورته کړی و او هغه ډیر کوششونه دي د خیبر پښتونخوا دپاره. موږ د هغې ستاینه کوو. مونږ ټول پښتانه په اماراتو کې څلور لکه پښتانه پر رحمان الله حاجي صاحب د هغه چې د پښتنو دپاره کومې هلې ځلې کړي دي په هغې باندې ویاړ کوو په داسې مشرانو باندې. نن ځکه په ټوله دنیا کې پښتانه راجمع کېږي او رحمان الله بابا ته چې کوم دی نو دا د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او فخر پې کوي. په دې اماراتو کې تاسو لیدل په سونو پښتانه راغله نن ختم قرآن وشو دعا یې وکړه. دا د دې خبرې ثبوت دی چې چا د خپلې خاورې لپاره د خپل وطن لپاره او د خپل ولس لپاره کار کړی دی هغه ټول عمر امري خلک یاد ساتي. موږ په داسې مشرانو باندې ویاړ کوو چې موږ د رحمان الله بابا په لاسو کې لوی شوي یو. د هغه نه مو سیاست زده کړی. جی ګرانو کتونکو تاسو ته زموږ پروګرام کې نننې دریم رپورټ کوم چې دلته کې په شارجه سوشل سنټر کې یو خدای خدمتګار حاجي رحمان الله سابقه منه چې کوم ثوابۍ سره تعلق لرو هغه وفات شوی ریسنټلی. د هغه په یاد کې د دلته کې په شارجه سوشل سنټر کې د دې ځای د ANP د پارټۍ مشرانو دغه ورکرانو یو قرآن خواني وکړه او دغه خدایي خدمتګار حاجي مرحوم حاجي رحمان الله کاکا ته دعاګانې او دغه په حق کې قرآن خواني وشوه. ګران کتونکو خوشقسمته خلک وي چې د مرګ نه پس هم هغه څوک خپل زړونو کې او خپل دعاګانو کې یاد ساتي او دا هغه خلک وي چا چې په دنیا کې څه نه څه ښه کارونه او چاته څه فایدې رسولي وي نو هغه خلک همیشه خلک په خپل زړونو کې خپل دعاګانو کې یاد ساتي.